السلام علیکم ستړي مسئ نن چهارشنبه د 1400 کال د چونګاښ میاشتې 11 نیټه چې د 2015 کال د جولای میاشتې له 2 نیټې سره سمون خوري. د سکون راډیویې ویبپاڼې او خواله رسنیو درنو لیدونکو د نن ورځې لنډ او مهمو خبرونو ته مو زه خلیل الله هیوادمل هرکلی کوم. د لغمان امنیتي مسؤلینو ویلي چې نن سهار کابل جلال آباد پر لویه لاره یوې ترافیکي پیښې له امله 15 کسان ټپیان شوي دي. د لغمان امنیتي قومندانۍ په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې پیښه نن سهار شاوخوا 8 بجې د مشالې کمر په سیمه کې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ده. د میدان وردګو د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په نرخ، سیدآباد، چک او د میرداد ولسوالیو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. ګل حسن د سرپرست حکومت د فوق العاده استازي او سفیر په توګه په روسیه کې خپله دنده پیل کړه. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل وایي چې حسن د سفارت له کارکوونکو سره د تعارفي غونډه هم وکړه. د سرپرست حکومت اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د هرات ولایت صنعتي ښارګوټي د 5م پړاو د پرانیستي پر مهال ویلي چې د راستنېدونکو چارو ته رسیدنه یو ملي مسؤلیت دی او د ټولنې ټول قشرونه باید په دې برخه کې ګډ کار وکړي. امریکا او اوکراین ته د پوځي مرستو د لیږد ځینې بستې درولې دي. امریکا ویلي دغه اقدام یې ځکه کړی چې خپله د پوځي مهماتو له کمښت سره مخ دي. د پولیټیکو مجلې د 3 سرچینو د څرګندونو له مخې راپور ورکړی چې دا پریکړه د مهماتو پر زیرمو له بیاکتنې او د هوایي دفاع توغندیو او مهماتو د شمیر کمیدو په اړه اندېښنو وروسته رامنځته شوې ده. دا و د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه چې تاسې واورېدل. تر بیا د الله په امان.